دا حجر اسود الله عز وجل د جنت نه را لېږلی دی او دای چې راولېږه د دومره سپینو د پیو په شانتې سپینو او رڼا پکې د بلوري په شانتې رڼا پکې وپړقېده. دا د مکې په غر باندې ایښی او بیا راوړلی او د بیت الله د خانه کعبې په دیوال کې کېغوستلی شي. دنیا چې کله د شرک نه ډکه شوه، عربو کې شرک او خلکو ژوندی نوڼه خښولې، بت پرستی شروع شوه، قتلونه او ظلمونه شروع شو. د دې ګناهونو د وجې نه دنیا توره شي، د الله رب العالمین دا جنتی کاڼی دا تور شي. ځکه دا د پاک ماحول نه راغلی و، په جنت کې ګناه نه وه او نه ګناه لیدلې وه، او په دنیا کې د انسانانو ګناهونه او په ګناهونو کې قبیح او بدترین ناولې او نه بخونکي ګناه شرک دی. او د حجر اسود په خوا کې شرک شروع شو، نو د خفګان د وجې نه د الله رب العالمین د کور دا تیږه او کاڼی تک تور شي. اوس ورته حجر اسود وایي، تک تور کاڼی.